أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا او مونغا وعده کړي وا موسی عليه السلام سره 30 ليله د دیر شوشپو واتممناها او پورا کړو مونږه دغه بعشر پلس شپو سره فتم نو بیا پورا شو میقات ربه مودا مقرره د رب د 40 ليله سلويخ شپې وقال موسى او اويل موسى عليه السلام لاخيه خپل رور ته هارون عليه السلام ته اخلفني في قومي ته خلیفہ شه زما په قوم کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع او تتابعداري مکوا سبيل المفسدين د لارې د فساد کوونکو ولما جاء موسى او هر کله چې راغلو موسی عليه السلام لمیقاتنا زمونږه په نیټه باندې زمونږه په مقرره نیټه باندې وکلمه ربه او خبر وکړي د سره رب د قال نو د اویل ربي ای زما رب ارني او خایا ماتا انظر الیک چې ز وګورم تاته قال الله وتعالى فرمایل لن ترانی ته هرگز ما نشی لیدې ولكن انظر لكن اغورا الى الجبل دي غر طرف تا فان استقر پس کچرت دي قراري امندلو قلار پاتشو مکانه پخپل ځای باندې فسوف تراني نو پستبهم بیا ما اوینه فلما تجلى ربه پس هر کلا چې تجلی وکړه رب ددو للجبل غرتا جعله دكا نقلوه هغا ریزا وخر موسى او پریوت موسی علیہ السلام صعقا بهوشا فلما افاق پس هر کلا چې په هوش کې راغلو قال ویل سبحانك پاکی د تعالی را تبت الیک ز توبه وباسم تاتا وانا اول المؤمنین او زیم د ټولو نړومبي ایمان لرونکي زیم د ټولو اول یقین کوونکي قال الله فرمایل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان استفیتک بشک مات غره کړی علی الناس په خلکو باندې برسالاتی په خپل پیغامونو باندې و بکلامی او په خبرو خپلو فخذ پس واخلا ما اتیتک چې درکل ما تا وکم من الشاکرین او شاد شکر گزارونه وكتبنا له او اولک المنغا د هغه د پارا فل الواح په تختو کې من كل شیء د هر یو سیزنا موعظه نصیحت وتفصيلا او تفصيل لكل شيء د پاره د هر یو سیز فخذها بقوه پس اونی صدا په مضبوطیا سره وامر قومك او حکم وکړه خپل قوم ته یاخذو چې دوی واخلی باحسنها احسن خبره ده دي ساوریکم یعنی ډېر ښه خبره ده دي هغي واخلی اختیاری کی ساوریکم زرد چې به اوخم تاسو ته دار الفاسقین کور دو ګناګارانو ساصرفو بیرته به اوساتم زو عن آیاتی د خپل آیتوننا وبړوم زو د خپل آیتوننا الذين هغه کسان يتکبرون چې دوی تکبر کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق وان يروا كل آیه او کچری دوی ګوري ټول معجزې کچری دوی اوینی ټول معجزې لا يؤمنوا بها نو دوی ایمان نه وروړي په هغه باندې وان يروا او کچری دوی وګوري سبیل الرشد لار د هدایت لا يتخذوه ننسي دوی هغه سبیلا لارا وان يروا سبيل الغي او کدوی وګوري لار د گمراهي يتخذوه سبيلا ننسي دلارا لارا ذلك بانهم دا زکه چې بشک دوی کذبوا بآیاتنا نسبت د دروغ کړو زمون آیتونو ته وكانوا عنها غافلين او ودي د هغینا غافله والذین او هغه خلق کذبوا بآیاتنا چې دوی دروغ نسبت وکړو زمون آیتونو ته ولقاء الاخره او ملاقات د اخرت ته حبطت اعمالهم زایشوا العملون دوی هل يجزون نبمومی دوی الا ما كانوا يعملون یعنی دوی به بدل نمومی الا ما كانوا يعملون مگر صرف د هغه چې دوی به کوم عملونه کول